د ام ټي پلس یوټیوب چینل درنو لیدونکو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ باز دی او د صحت جامې به مو پر تن وي. درنو لیدونکو اکثره خلک د موږ نه پوښتنه کوي وایي تاسو د خپل چینل څنګه مونوټایز کړو. فی الحال په افغانستان کې مونوټایزیشن هم نه کیږي او ډیره مهمه پوښتنې یعنې ډیرې پوښتنې چې ما ته راغلي دي هغه د یوټیوب د وایرل کېدو دي. یعنې وایي موږ ویډیوګانې اپلوډ کوو خپل یوټیوب چینل ته خو وایرل کیږي نه. وایرل په دې معنی یعنې ویور پې نه راځي، لایکونه نه اخلي، سبسکرایبرز ما په چینل نه راځي. نو هغه زما کومه تجربه چې ده درنو لیدونکو هغه به تاسو سره زه نن شریکه کړم. اول چې تاسو خپل یوټیوب چینل په کوم نوم وي په دې نوم به تاسو یو هیشټیګ جوړ کړئ. یعنې زما د یوټیوب چینل نوم دی اوس ام ټي پلس پښتو. دا زما د یوټیوب چینل نوم دی. زما په هره ویډیو کې لاندې وګورئ دا هیشټیګ ما لاندې په ډسکرپشن کې ورته والی. تاسو چې هره ویډیو جوړوئ د خپل یوټیوب چینل هیشټیګ اول به دا ورکوئ ورته. دا ډېر مهم دی. حتما ستاسو یو ویډیو مخکې کیږي. دویم کار چې تاسو ته ډېر مهم دی هغه د ویډیو کوالټي ده. زما په چینل کې لاندې ویډیوګانې تاسو وګورئ د هغې کوالټي خرابه ده. یعنې اوس هم تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ کوالټي نهایت خرابه ده. خو په هغې باندې اوس ویور راغلي دي نشو کولی چې هغه موږ ډیلیټ کړو. زموږ یوټیوب چینل ورسره وایرل شوی دی. او بله مهمه خبره دا ده چې د خبرو انداز هم په یوټیوب کې صحیح کوي. هغه په کومه معنا یعنې فی الحال چې زه خبرې کوم زما د خبرو انداز هم صحیح نه دی. زما پخوانۍ ویډیوګانې مخکینۍ تاسو وګورئ په هغې کې بیخي زما د خبرو انداز خراب دی. ما به چې کله ویډیو جګه کړه ما ته به مې دوستانو میسجونه وکړو چې دا څه رقم خبرې ته کوې ستا خو دا د خبرو انداز بیخي جوړ نه دی. بیا ما چې شی وکړو ما د خپل یو ملګری مې ده د هغې نه ما پوښتنه وکړه ما چې یاره دا خبرې زه په کوم انداز وکړم. هغې به یې ما ته وویل چې دا خبرې باید ته په دغسې انداز باندې وکړې. تاسو هم کولی شئ یو چا ته مراجعه وکړئ پوښتنه ترې وکړئ چې باید په ویډیو کې خبرې په کوم ډول باندې وشي. بله مهمه خبره دا ده کوشش وکړئ چې په خپلو ویډیوګانو کې دروغ استعمال نه کوئ. یعنې دروغ ونه وایي. داسې یو ویډیو جوړه کړئ چې حقیقت ولري. هغې د حقیقت ویډیوګانې چې دي درنو لیدونکو دا چې څومره وایرل کېږي د دروغ ویډیوګانې هغومره نه وایرل کېږي. ځکه که چېرته تاسو یوه د دروغ ویډیو جګه کوئ او لیدونکي تاسو وګوري چې تاسو دا ویډیو حقیقت نه لري نو تاسو د سبسکرایب نه وباسي. نور کوم دوستان چې دي هغې ته هم وایي چې دا ویډیو حقیقت نه لري نو دې سره تاسو خپل لیدونکي د لاسه ورکوئ. بله مهمه خبره چې ده هغه د تمنیل ده. تمنیل به داسې تمنیل تاسو جوړوئ چې خپل عکس به په تمنیل کې راولئ. تاسو دا یو ټیسټ وکړئ په خپل چینل کې په خپل یو ویډیو باندې خپل عکس پرېږدئ په خپله ویډیو باندې خپل یو عکس راولئ او تمنیل کې داسې یو څه ولیکئ چې د لیدونکي په ذهن کې یو پوښتنه پیدا کړئ. ستاسو ویډیو مثال د یوټیوب په باره کې ده په ټایټل کې داسې ولیکئ څنګه کولی شو یوټیوب چینل جوړ کړو. د لیدونکي په ذهن کې یو پوښتنه پیدا کړئ. بله مهمه خبره چې ده هغه د ټایټل ده. ټایټل به هم تاسو په همدغه شکل باندې لیکئ. د لیدونکي په ذهن کې به یو پوښتنه پیدا کوئ. اول به یې په انګلیش ولیکئ بیا به یې په پښتو ولیکئ. که پښتو پاس لیکئ انګلیش لاندې لیکئ هم څه پروا نه کوي. هره ژبه چې تاسو وي فارسي وي دری وي انګلیش وي هندي وي په هره ژبه چې جوړوئ اکثره دوستان شته دی چې خارجي ګیمینګ چینلونه جوړوي هغې کې انګلیش لیکي. اول به تاسو پاس خپله ژبه ولیکئ بیا به انګلیش ولیکئ یا به پاس انګلیش ولیکئ لاندې به پښتو ولیکئ یا به دري ولیکئ. بله مهمه خبره د هیشټیګو ده. هیشټیګ ډېر مهم دی په ویډیو کې. که چېرته ستاسو ویډیو معلوماتي وي د فیسبوک په باره کې ټول هیشټیګ ورته د فیسبوک ووایي. مثال هیش فیسبوک هیش هاو ټو ریپورټ فیسبوک هاو ټو همداسې ټول هیشټیګونه د فیسبوک ووایي. داسې مه کوئ چې ستاسو ویډیو د فیسبوک په باره کې وایي هیشټیګ ورته د واتساپ په باره کې وایي. دا کار مه کوئ. او بل خبره د ټیګزو ده. ټیګز به هم د ویډیو مطابق وایي. که چېرته ویډیو مو د یوټیوب په باره کې وي ټیګز هم ورته د یوټیوب مطابق وایي. د ټیګز دپاره یو مهم شی به تاسو ته زه وښیم یو معلومات به درکړم. ګوګل ته لاړ شئ ګوګل کې ټیګز جنریټر سایټ دی هغه سرچ کوئ. که ستاسو ویډیو د هر شي په باره کې وي پاس یو دغه لري د سرچ ځای لري هلته به د ویډیو نوم سرچ کوئ لاندې تاسو ته ډېر ټیګز راځي. کولی شئ هغه را کاپي کړئ او خپلې ویډیو ته د هماغې طریقې نه ټیګز ورکړئ. زه هم هماغه استفاده کوم. زما ویډیوګانې ورسره ډېرې مخکې تللي دي. نو دوستانو دا وه زما هغه تجربه چې تاسو سره مې شریکه کړه چې خپله ویډیو به په یوټیوب کې څنګه وایرل کوئ. تر نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو پورې ښه وخت ښې چارې.